أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك پختنه كيستانا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة د میاشتو په باره کې بعضې صحابو پوښتنه کړې وه چې دا ولې دا میاشت په اول کې وړه بیا غټه شي او بیا د 15 نه وروسته بیرته وړه شي، ورو ورو وړه کېږي تر دې پورې چې بیرته وړه شي. نو الله فرمایي یسألونک، پوښتنه کوي دوی ستانه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الأهلة د میاشتو په باره کې. قل ورته وفرمایه رسول الله صلی الله علیه وسلم هي مواقیت للناس، هي دغه میاشتې مواقیت للناس. الله تعالی د حکمت جواب ورکوي، هغه سبب یې نه ذکر کوي چې د دې سبب څه شی دی، د غټوالي د وړوکوالي، لیکن حکمت یې بیانوي. هي مواقیت للناس، دا مقرر شوي وختونه دي، للناس دپاره د خلکو، ټاکل شوي وختونه دي دپاره د خلکو د عباداتو دپاره او د خلکو د معاملاتو دپاره. په دې باندې د روژې د میاشتې معلومات کېږي، په دې باندې که څوک زکات ورکوي د زکات د پوره کېدو، د کال د پوره کېدو وخت معلومیږي ورباندې. که د خلکو منځ کې معاملات دي نو د خپلو معاملاتو دپاره چې کومې نیټې ټاکلي دي نو هغه په دې باندې معلومیږي. والحج، او خصوصا د حج د وخت معلومات کېږي په دې باندې. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، په دې جمله کې الله تعالی په یو بل رسم باندې رد کوي چې جاهلیت په زمانه کې چې به کله دوی حج ته تلل یا به عمرې ته تلل نو د کور د حج د عمرې احرام چې به یې وکړه نو د کور د دروازې نه به نه داخلېده، یا به یې د کور په شا کې سوری به یې وکړو یا به یې زینه کېښودله، په هغه به داخلېده. نو الله فرمایي وليس البر، او نه د نیکي، بأن تأتوا البیوت، دا چې راشئ تاسې کورونو ته، داخل شئ کورونو ته، من ظهورها د شاګانو د کورونو نه، ولکن البر، لیکن نیکي دا ده، من د هغه چا نیکي ده، اتقا چې هغه د الله نه ویریږي، چې د الله تعالی د اوامرو امتثال وکړي او د الله تعالی د منهیاتو نه ځان وساتي. واتقوا الله، او تاسو ویریږئ د الله تعالی نه، لعلکم تفلحون، دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله، وقاتلوا، او تاسې وجنګېږئ، فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې، یعنې د الله د کلمې د اوچتولو دپاره. الذین، د هغو کسانانو سره، یقاتلونکم چې هغه تاسو سره قتال کوي او تاسو سره جنګېږي. ولا تعتدوا، او تاسې د الله د حدودو نه تجاوز مه کوئ، ماشومان، زنانه، بوډاګان، راهبان دا مه وژنئ او تاسې مسله مه کوئ. ان الله لا يحب المعتدین، یقینا الله تعالی محبت نه کوي د تجاوز کوونکو سره، څوک چې د الله تعالی د حدودو نه تجاوز کوي. الله د هغو سره بغض کوي نو الله به جزا ورکوي. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقتلوهم، او تاسې ووژنئ دغه کسانان چې تاسو سره قتال کوي، حيث ثقفتموهم، په هر ځای کې چې تاسې ورباندې لاسبري شئ یا په هر ځای کې چې تاسې دوی پیدا کړئ. واخرجوهم، او تاسې وباسئ دوی، من حيث اخرجوکم، د هغه ځای نه چې تاسو اخرجوکم چې ویستلي دوی تاسو، چې مکه مکرمه ده. والفتنة اشد من القتل، والفتنة، او فتنه چې شرک دی یا د مسلمانانو د خپل دین نه اړول دي، د مسلمانانو تعذیبول او د هغو د دین نه اړول، اشد من القتل، یا ستاسې بیرته کفر ته واپس کېدل، د یو مؤمن کفر ته واپس کېدل، چې اشد من القتل دا ډیره سخته ده د قتل نه، یعنې د قتل د ګناه نه
او د قتل د ضرر نه د دې ضرر زیات دی. ولا تقاتلوهم او تاسو مه جنګیږئ د دې مشرکانو سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې، یعنی په حرم کې تاسو د هغو سره قتال مه کوئ. حتی یقاتلوکم فیه تر دې پورې چې هغوی وجنګیږي ستاسو سره فیه په حرم کې، تر څو چې هغو د جنګ ابتدا نه یې کړي نو تاسې په مسجد حرام سره د جنګ ابتدا مه کوئ. فإن قاتلوکم نو که دوی تاسو سره وجنګېدل د مسجد حرام په خوا کې تاسو باندې جنګ شروع کړ، فاقتلوهم نو تاسو دوی قتل کړئ. کذلک دغه رنګه ده جزاء الکافرین جزا د کافرانو. فإن انتهوا نو که دوی منع شول ستاسې د جنګ نه او د خپل کفر نه، فإن الله غفور رحیم نو یقینا الله تعالی ډېر زیات بخونکی او ډېر زیات مهربانه دی. الله توبه قبلی او په مخکې نویو ګناهونو باندې الله تعالی نه نیسي. وقاتلوهم او تاسې وجنګېږئ د دې کفارو سره حتی تر هغه پورې یا دې دپاره لا تکون فتنة چې نشي پاتې فتنه او شرک او غلبه د کفارو، ویکون الدین او شي الدین لله یوازې د الله تعالی دپاره، یوازې د الله تعالی کلمه اوچته شي، یوازې د الله نظام په دنیا باندې حاکم شي. فإن انتهوا نو که چېرته منع شول دوی د کفر نه او د مسلمانانو د اړولو نه د خپل دین نه، د مسلمانانو د تعذیبولو نه، فلا عدوان الا علی الظالمین نو بیا نشته تجاوز مګر په ظالمانو باندې، هغه کسانان چې هغه کافران دي او خلق د الله تعالی د لارې نه منع کوي. الشهر الحرام بالشهر الحرام رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره په شپږم د کال د هجرت باندې ذوالقعدې په میاشت کې د عمرې په نیت باندې لاړ مکې ته. د حدیبیې په مقام کې مشرکانو هغوی منع کړه. بیا د مشرکانو سره خبرې وشو، فیصله په دې باندې وشوله چې راتلونکي کال ته به تاسې راځئ عمره به کوئ او سږ کال به عمره نه کوئ، راتلونکي کال ته د ذوالقعدې په میاشت کې. نو الله فرمایي الشهر الحرام دغه میاشت د عزت د دې اووم کال میاشت د عزت دا د ذوالقعدې میاشت چې تاسې په دې کې عمره کوئ. بالشهر الحرام دا د میاشت د عزت په بدل کې ده. په شپږم کال باندې چې تاسې نه کومه میاشت کې عمره پاتې شوله او مشرکانو تاسې پرې نه ښودلی، نو دغه د اووم کال د ذوالقعدې په میاشت کې چې تاسې عمره وکړه بس دا د هغه په بدل کې پوره ده. والحرمات قصاص او عزتونه د میاشتو برابر دي، عزتونه برابر دي. نو کوم حرمت او عزت چې الله تعالی د اووم کال شپږم کال د ذوالقعدې میاشت ته ورکړی، همغه عزت الله تعالی د دې اووم کال ذوالقعدې ته هم ورکړی دی، عزتونه برابر دي. نو تاسې ته الله تعالی پوره اجر درکړي، تاسې په دې باندې مه خفه کېږئ. یا بل مقصد یې دا دی چې الشهر الحرام میاشت د عزت، صحابه کرامو سره دا تشویش وه که موږ په اووم کال باندې لاړ شو د ذوالقعدې په میاشت کې، ذوالقعدې میاشت خو د اشهر حرم نه ده، د میاشتو د عزت نه ده، په دې کې خو جنګ حرام دی. نو که مشرکان په موږ باندې حمله وکړي نو موږ به د خپل ځان نه دفاع نشو کولی، ځکه چې موږ الله د جنګ نه په دې کې منع کړي وو. نو الله فرمایي چې دفاع کولی شئ. الشهر الحرام میاشت د عزت بالشهر الحرام د میاشت د عزت په بدل کې ده. نو که دوی په دغه میاشت کې تاسې باندې حمله وکړه نو تاسې کولی شئ چې بیرته د خپل ځان نه دفاع وکړئ. والحرمات او عزتونه چې دي قصاص دا بدلی والا دي. نو که دوی د دې میاشتې حرمت پایمالوي او تاسې باندې حمله کوي نو تاسې کولی شئ چې د خپل ځان نه دفاع وکړئ. فمن اعتدى علیکم، لکه دلته الله تعالی خپله د دې خبرې بیان کوي. فمن اعتدى نو هغه چا چې تجاوز یې وکړه علیکم په تاسو باندې، فاعتدوا علیه نو تاسې تجاوز وکړئ علیه په هغو باندې بمثل ما اعتدى علیکم په شان د هغه چې تجاوز یې کړی په تاسو باندې. دا ستاسې تجاوز خو تجاوز نه ګڼل کېږي، دا خو دفاع ده، لیکن مشاکلتاً الله تعالی دې ته تجاوز ویلی، یعنې تاسې د خپل ځان دفاع کولی شئ. واتقوا الله او ویریږئ د الله تعالی نه، واعلموا او تاسې په دې باندې پوهه شئ
دا یقین وساتئ ان الله مع المتقین چې یقینا الله تعالی سره د متقیانو نه دی. الله د متقیانو ملګری دی، د هغو سره مرسته کوي، د هغو مدد کوي. وانفقوا فی سبیل الله، وانفقوا او تاسو خرج کوئ، انفاق کوئ، فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې د الله د کلمې د اوچتولو لپاره. په جهاد کې تاسو انفاق کوئ، د الله تعالی په طاعت کې تاسو انفاق کوئ. ولا تلقوا بأیدیکم، او تاسو مه غورځوئ خپل ځانونه بأیدیکم په خپلو لاسونو باندې الی التهلکة د هلاکت ځایونو ته. تاسې په لوی لاس باندې خپل ځان مه هلاکوئ د جهاد په پرېښودلو سره، یا د الله تعالی په لاره کې د انفاق په پرېښودلو سره تاسې ځان مه هلاکوئ. یا داسې ځای کې داسې ځای ته ځان مه داخلوئ چې کوم ځای د هلاکت ځای چې تاسې په دې پوهېږئ چې دلته هلاکت دی، په لوی لاس باندې ځان مه هلاکوئ. واحسنوا، او تاسو احسان کوئ هم د الله تعالی په وړاندې هم د الله د مخلوقاتو په وړاندې. د الله سره احسان دا دی چې په عبادت په داسې انداز باندې کوئ چې ټوله توجه هم د الله طرف ته وي. ان تعبد الله کأنک تراه، او د الله د مخلوق سره احسان کوئ. ان الله يحب المحسنین، یقینا الله تعالی محبت کوي د احسان کوونکو سره. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د میاشتو باره کې پوښتنه کړې وه. بعضې صحابو دا پوښتنه کړې وه چې دا څه وجه ده چې دا میاشت په اول کې وړی لکه د تار په شان، بیا ورو ورو غټېږي تر دې پورې چې پوره شي، بیا بېرته وړه شي تر دې پورې شي، بیا مغه اول حالت ته راوګرځي. د دې څه سبب دی، څه وجه ده؟ نو الله تعالی د دې خبرې جواب کوي. قل هي مواقیت للناس، قل ورته وفرمایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هي مواقیتو، دا میاشتې چې دي دا ټاکلي شوي وختونه دي، مقرر شوي وختونه دي، للناس د خلکو دپاره، والحج او خصوصا د حج دپاره. الله تعالی د ظاهري سبب جواب نه ورکوي چې د دې شاته څه سبب دی چې میاشت وړی په اول کې بیا غټېږي، ځکه د دې سبب په معلومولو کې څه فایده نشته ده. نو الله د هغې جواب نه ورکوي. الله تعالی د دې د حکمت بیان کوي چې دې کې حکمت دا دی چې هي مواقیت للناس، دا ټاکلي شوي وختونه دي د خلکو دپاره، یعنې د خلکو د عباداتو دپاره او د خلکو د معاملاتو دپاره. لکه مخکې د روژې بیان وشو، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نو دا د رمضان میاشت به څنګه پیژنو؟ دا په دې طریقې باندې پیژندل کېږي که دا میاشت غټېدله غټه وړه نه کېدله، که د لمر په شان باندې په یو حالت باندې وه نو بیا د میاشتو معلومات نه کېده. دارنګه د زکات چې کله کال پوره شي نو د کال د پوره کېدو نه وروسته زکات فرض کېږي، نو د کال پوره کېدل به څنګه معلوموو؟ دا په دې میاشتو باندې معلومیږي. دارنګه د خلکو د معاملاتو وختونه په دې باندې معلومیږي. او چاته قرض ورکړی او وخت یې ورسره ټاکلی شي، یو کال بعد به قرض راکوي، یو میاشت بعد به یې راکوي، 2 میاشتې بعد، نو په دې شکل باندې معلومیږي. مثلا دیت په دې باندې، دارنګه د هغه ښځه چې طلاقه شوي عدت یې په دې معلومیږي، خاوند یې وفات شوی نو عدت یې په دې باندې معلومیږي. د ماشوم رضاعت، الله فرمایي چې یرضعن اولادهن حولین کاملین والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. مورګانې به خپلو بچیانو ته 2 کاله پوره شودې ورکوي، نو دا 2 کاله په دې معلومیږي. نو په دې باندې د خلکو معاملات او د خلکو عبادات معلومیږي. والحج، او خصوصا دا ټاکلي شوي وختونه دي د حج دپاره. لکه وروسته الله تعالی فرمایي چې الحج اشهر معلومات، حج معلومې میاشتې دي. د حج د احرام دپاره معلومې میاشتې دي چې هغه 3 میاشتې دي، چې هغه د شوال او د ذوالقعدې او د ذوالحجې میاشت ده. او د حج ذکر الله تعالی خاص په دې خاطر کړی دی ځکه د حج کې په دې خلکو کې یو غلط رسم و. د حج میاشتې د خپل ځان نه مخکې کولې وروسته کولې. د حج میاشتې خو همدغه معلومې میاشتې دي، دا خو دوی ویلي چې ذوالقعده او ذوالحجه، شوال او ذوالقعده او ذوالحجه دي، او اصل د حج هغه مهمې ورځې په ذوالحجې کې راځي. لیکن دوی بس ویلي چې سږ ذوالحجه دا فلاني میاشت ده، یو بلې میاشت ته به یې د هغې نوم کېښوده، وایي سږ ذوالحجه دغه ده، نو میاشتې به یې وروسته کولې.
د خپل وخت نه به وروسته کړه. په سورة توبه کې الله تعالی خبره ذکر کړې. الله فرمایي انما النسیء زیادة فی الکفر. د دې میاشتو وروسته کول د خپل وخت نه، مثلا رمضان به په ګرمۍ کې راغی، نو دې لپاره چې په یخنۍ کې روژه ونیول شي. مثال یو سړی وروسته کې چې زه خو رمضان به زه په یخنۍ کې ونیسم، ځکه د رمضان دغه د یخنۍ میاشت ده، نو دا د ځان نه په میاشتو کې تغییر و تبدیل دا به د خلکو کاوه. نو الله فرمایي چې دا میاشت د دې لپاره الله غټوي وړکۍ کوي چې دې باندې خلک د خپلو معاملاتو او د خپلو عباداتو او خصوصا د حج وختونه معلوموي. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. په دې کې الله تعالی د دوی په یو بل رسم باندې رد کوي. د جاهلیت په زمانه کې او دارنګه د اسلام په ابتدا کې هم د خلکو دغسې کول، ځکه مخکیني عادتونه پکې پاتې وو. یو چا چې به د حج او د عمرې احرام وکړه، نو دا به یې ګناه ګڼله چې په دې حالت کې د کور د دروازې نه داخل شي. نو که کور ته به داخلېده، یا به یې د کور په شا کې سوری وکړه، دغه سوري نه به داخلېده، یا به یې زینه کېښودله او د چت نه به داخلېده کور ته. نو الله فرمایي دا نیکي نه ده، داسې غلط رسم ده چې تاسې جوړ کړی دی. وليس البر بأن تأتوا البيوت. او نه د نیکي دا خبره دا چې راشي تاسې کورونو ته من ظهورها د شاګانو د کورونو نه، ولكن البر لیکن نیکي دا ده من اتقى هغه څوک چې هغه د الله نه ویریږي. نیکي د الله تعالی په احکامو باندې د الله په اوامرو باندې عمل کول او د الله تعالی د منهیاتو نه ځان ساتل، دا نیکي ده. واتقوا الله او تاسو ویریږئ د الله تعالی نه، د الله تعالی په اوامرو باندې عمل وکړئ او د الله د منهیاتو نه ځان وساتئ. لعلکم تفلحون، دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. دې نه وروسته الله تعالی په دې څو آیتونو کې الله تعالی د قتال مسله ذکر کوي. د قتال مسله دا په څو مرحلې په دې باندې تېرې شوي دي. مسلمانان چې کله په مکه مکرمه کې اوسېدل، نو الله تعالی د قتال نه منع کړي وو. الله ورته دا امر کړی چې کفوا ایدیکم، تاسې خپل لاسونه د قتال نه بند کړئ، ځکه هلته مسلمانان کمزوري وو، کفار غالبه ورباندې، نو الله تعالی منع کړي وو د قتال نه. الله ورته په صبر باندې امر کړی وو. بیا کله چې مدینې ته راغله، نو الله تعالی ورته په ابتدا کې صرف د قتال اذن وکړ. په سورة حج کې الله دا خبر ذکر کړی، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. اذن للذین یقاتلون، د کومو کسانو سره چې قتال کېدای شي، الله ورته د قتال اذن کړی دی. بیا په دې آیت باندې، دا اول آیت ته چې قتال په دې باندې الله فرض کړ، خو یوازې د هغه کسانو مقابل کې فرض کړ کوم کسان چې د مسلمانانو سره قتال کوي، هغه کافران چې هغه د مسلمانانو سره قتال کوي، او د عام کافرانو سره الله د قتال امر نه وکړی. بیا وروسته په سورة توبه کې الله سبحانه وتعالی د عامو کافرانو سره په قتال باندې امر وکړ. وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة. او تاسې د ټولو مشرکانو سره قتال کوئ. نو بیا الله تعالی هغه آیت راولېږه، وقاتلوا فی سبیل الله. او تاسې قتال وکړئ په لاره د الله تعالی کې. په لاره د الله کې دا معنی چې د الله د کلمې د اوچتولو دپاره، د قتال مقصد به د الله د کلمې اوچتوالی. الذین یقاتلونکم، د هغه کسانانو سره چې ستاسو سره قتال کوي. ولا تعتدوا، او تاسې تجاوز مه کوئ. بل د دې آیت مقصد دا هم دی، الله فرمایي تاسې قتال کوئ د هغو کسانانو سره یقاتلونکم چې هغه تاسې سره قتال کوي. یعنې واضح هغه کسانان تاسې وژنئ چې کوم کسان مقاتلین دي، چې کوم حربي کافران دي. کافران څو قسمه دي. یو قسم کافران حربي کافران دي چې د مسلمانانو سره په جنگ کې دي. یو قسم هغه کافران دي چې هغه د مسلمانانو سره یا معاهد دي، یا مستأمن دي، یا ذمیان دي. ذمي کافر، یو کافر د مسلمانانو په وطن کې اوسیږي، مسلمانانو ته جزیه ورکوي او د مسلمانانو سره کار و غرض نه لري. نو د دې کافرانو باره کې الله تعالی منع کړې ده چې تاسې به هغه نه قتل کوئ. دې ته اعتدا وایي. ولا تعتدوا، او تاسې تجاوز مه کوئ. یعنې هغه کافران چې هغه محاربین کافران نه دي، تاسې هغه مه وژنئ. د ذمي کافر وژل دا صحیح نه ده. لکه حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة،
چا چې معاهد کافر قتل که نو هغه به د جنت بوی ونه ویني. نو د معاهدینو کافرانو د ذمیانو وژل د الله تعالی منع کړي دي. دارنګه د کافرانو کوم ماشومان او ښځې او بوډاګان نو د هغو نه الله تعالی منع کړي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو د وژلو نه، د ماشومانو د وژلو نه منع فرمایلی ده. یو حدیث کې راغلی دي اغزو فی سبیل الله قاتلوا من کفر بالله. تاسې د الله په لاره کې غزا کوئ، تاسې د الله په لاره کې د هغه چا سره قتال کوئ چې الله باندې کفر کړی دی. بیا په دې حدیث کې دا راغلی چې ولا تغلوا، تاسې د غنیمت په مال کې خیانت مه کوئ او تاسې غدر مه کوئ. ولا تمثلوا، تاسې مسله مه کوئ. ولا تقتلوا ولیدا ولا اصحاب الصوامع، او تاسې ماشومان مه قتل کوئ. تاسې د عبادت خانو دا کوم راهبان چې دي دا تاسې مه قتل کوئ. عبدالله ابن عمر حدیث دی په صحیحینو کې چې په یو غزا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ښځه ولیدله چې هغه وژل شوې وه. فانکر رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل النساء والصبیان. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو او د ماشومانو د وژلو انکار یې وکړ. د دې نه یې منع وفرمایله چې دا به تاسې نه کوئ. نو ولا تعتدو معنا دا هم ده چې تاسې تجاوز مه کوئ. تجاوز دا معنا چې تاسې زنانه مه قتل کوئ، ماشومان مه قتل کوئ، بوډاګان تاسو مه قتل کوئ. دارنګه تاسې مسله مه کوئ چې د هغو نه تاسې اندامونه قطع کوئ. ځکه په اسلام کې جهاد دا یوازې قتل وژل نه دي چې هسې سړی توره راواخلي، توپک راواخلي او چې هر څوک مخې ته درتله قتل کوئ. دا جهاد نه دی. د جهاد دپاره خپل اصول دي، خپل ضوابط دي. حتی په دې کافرانو کې الله تعالی تقسیم کوي. الله فرمایي چې ولا تعتدو، تاسې تجاوز مه کوئ. چې څوک کافر دی چې هغه د قتل مستحق نه دی نو الله تعالی د هغه قتل حرام کړی دی. لکه مخکې مې حدیث ویلی چې یو څوک معاهد کافر دی، د معاهد کافر باره کې د الله رسول وایي چې که دا چا قتل که لم یرح رائحة الجنت، نو هغه به د جنت بوی ونه ویني. او په هسې شبهاتو باندې چې یو څوک چاته کافر ښکاره کېږي او کافر نه دی، مسلمان دی، نو د هغه وژل خو بالکل جایز نه دي. په حدیثو کې سخت تاکید په دې مسله راغلی دی چې مسلمان په دې باره کې ډېر احتیاط باید وکړي. الله تعالی فرمایي ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ای مؤمنانو کله چې تاسې د الله په لاره کې سفر کوئ د جهاد دپاره، تاسې پوره تحقیق وکړئ. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. او تاسې هغه چاته چې تاسې ته د اسلام کلمه پیش کړه، تاسې د هغه باره کې مه وایئ چې ته مؤمن نه یې او تی قتل کوې. حدیث کې راغلی دی مقداد ابن اسود رضی الله عنه وایي، بخاري او مسلم کې دا حدیث دی دواړو کې، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې ای د الله رسوله ان لقیت کافرا فاقتتلنا فضرب یدي بالسیف فقطعها. که یو کافر سره زه مخامخ شمه او زه هغه سره وجنګېږو تر دې پورې چې هغه زما لاس په توره باندې ووهي او دا زما لاس قطع کړي راته، ثم لاذ مني بشجرة، بیا په یوه ونه باندې زما نه پناه حاصله کړي، د یوې ونې شاته پټ شي زما نه، وقال اسلمت لله، او دا خبره وکړي چې ما د الله دپاره اسلام قبول کړ. او مسلم په روایت کې راغلی چې فلما اهویت لاقتله قال لا اله الا الله. کله چې زه ورکته شمه چې قتل یې کړمه، دی ووایي چې لا اله الا الله کلمه ووایي. اقتله بعد ان قالها، د الله رسوله وروسته د دې نه چې دا کلمه یې وویلې زه قتل کړمه، د الله رسول ویلي چې لا تقتله، مې قتل کوه. بیا هغه ورته ویلي چې یا رسول الله فانه طرح احدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها. دا الله پیغمبر هغه خو زما یو لاس قطع کړ، بیا د هغه نه وروسته یې دا کلمه وویلې اقتله ای قتل کړم. قال لا تقتله، مې قتل کوه. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. کتی قتل کی نو دی داسې شو لکه ته چې د ده د وژلو نه مخکې سره بېګناه وې او ستا وینه محفوظه وه، او ته داسې یې لکه دی چې د دې کلمې نه ویلو نه مخکې سره خم و، ته هغه قصې شولې لکه د کلمې ویلو نه مخکې چې دی معصوم الدم نه و، د ده وینه محفوظه نه وه، معصومه نه وه وینه یې، نو د هغه نه وروسته ستا وینه بیا معصومه نه ده او دا کلمات ډېر خطرناک کلمات ویلی شي. ته داسې یې لکه ته بیا داسې کېږي لکه دی چې د کلمې نه مخکې سره خم دقسې کېږي. ته دارنګه د اسامه بن زید رضی الله عنه حدیث خو ډېر مشهور حدیث دی
دا هم په صحیحینو کې راغلی دی، مختلف الفاظ دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ جهیني ته ولېږلو. جهینه یوه قبیله وه، د جهیني یوه منطقه وه، حرخی ورته ویلې، هلته یې ولېږلو. نو فصبحنا القوم فهزمناهم، موږ په سهار وخت کې په دې خلکو باندې حمله وکړه، هغو ته هم شکست ورکړه. نو په دې کې دوی په تېښته باندې وو. زه او یو بل انصاري صحابي د یو کس پسې روان شولو، هغه زموږ نه مخکې و، موږ ورپسې وو، په تېښته باندې وو. فلما غشیناه قال لا اله الا الله، نو کله چې موږ هغه راګیر کړ، هغه د لا اله الا الله کلمه وویلې. نو هغه انصاري ځینې اخواته شو، غرض په ونه کړ. فطعنته بالرمح حتى قتلته، ما په نیزې باندې ووه تر دې چې قتل مې کړ. نو کله چې موږ راغلو مدینې ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره چا ورسوله، نو ما ته وویل چې یا اسامه اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله، ای هغه د لا اله الا الله نه وروسته بیا هم قتل کړه. ما ورته وویل چې ای د الله پیغمبره انما کان متعوذا، د خپل ځان د بچ کېدلو دپاره دا کلمه وویلم، هسې پناه یې په دې کلمه حاصلوله. بیا راته وویل چې قتلته بعد ما قال لا اله الا الله، ای د دې کلمې د ویلو نه وروسته بیا هم تا قتل کړه. نو فرمایي فما زال یکررها علی حتى تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ماته بیا بیا کوله چې آیا تا د کلمې نه وروسته بیا هم قتل کړه. نو دومره سخت زه ویرېدلم چې حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم، چې ما دا ارزو وکړه ای کاشکې د دې نه مخکې مسلمان شوی نه وای، فقط تازه مې اسلام قبول کړی وای چې الله دا ګناه راته معاف کړی وای. ځکه اسلام د انسان مخکیني ګناهونه معاف کوي. او په یو روایت کې راغلی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اخالها ام لا، تا ولې د هغه زړه نه څیرې کاوه چې تا ته دا معلومه شوې وای چې دا کلمه یې د زړه د تل نه ویلې ده، او که هسې د ځان د بچاو دپاره ویلې، د ځان د حفاظت دپاره. ته د زړه نه څه خبره چې په زړه کې دا کلمه شته، چې دا خبره د زړه نه، دا کلمه یې د زړه ویلې ده، او که هسې د ځان د حفاظت دپاره ویلې. او روایت کې راغلی دي، مسلم کې روایت ته، په د جندب رضی الله عنه روایت ته، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسامه رضی الله عنه راوغوښته او د هغه نه پوښتنه وکړه چې لما قتلته، ولې دې قتل کړه؟ وایي هغه ورته وویل چې یا رسول الله اوجع فی المسلمین وقتل فلانا وفلانا، مسلمانان یې سخت ودردول، فلانی یې قتل کړه، فلانی یې قتل کړه، ډېر کسان یې ورته یاد کړل. وایي ما چې کله ور باندې حمله وکړه، فلما رأى السیف قال لا اله الا الله، کله چې توره ولیده نو د لا اله الا الله کلمه وویله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې قتلته، بیا هم تا قتل کړه؟ هغه ورته وویل چې هو کې قتل مې کړه. د الله پیغمبر ورته وویل فکیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القیامه، ته به د دې کلمې مقابل کې څه وایې الله ته؟ د کلمې سره به ته څه کوې؟ د لا اله الا الله د کلمې سره کله چې دا کلمه د قیامت په ورځ باندې راشي، ته به الله ته څه جواب وایې؟ وایي اسامه بن زید ورته وویل چې یا رسول الله استغفر لي، ما ته د الله نه بخښنه وغواړه. الله پیغمبر بیا ورته وویل چې وکیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القیامه، ته به د دې کلمې سره څه کوې؟ جندب رضی الله عنه وایي فجعل لا يزيده على ان يقول كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه. پیغمبر علیه السلام ورته بیا دا خبره کوله چې ته به د دې کلمې سره څه کوې؟ دا کلمه د قیامت په ورځ باندې راشي، ته به د دې په مقابل کې الله ته څه جواب وایې؟ نو د جهاد په میدان کې مسلمان ډېر باید محتاط اوسیږي. د هر چا وژل دا جهاد نه دی چې سړی توره راواخلي، ټوپک راواخلي، چې هر څوک مخې ته درغله لانده ووچ ټول قتل کا. خصوصا هغه جنګونه چې هغه د مسلمانانو په منځ کې دغه نه خو ډېر ځان ساتل پکار دي. بس هر څوک په یو چا باندې نوم کېږدي، یو څوک چاته وایي دا باغي دی، دا فلان دی، دا مختلفې ټاپې خو زیاتې دي. د صحابه په وخت کې صحابه موجود و، نو د عبدالله ابن زبیر په مقابل کې چې حجاج دوی کله په هغه باندې هغه سره جنګ کاوه، نو ځینې کسان عبدالله ابن عمر ته راغله. نو عبدالله ابن عمر ته وویل شي ګوره دا خلک خو راپورته شوي دي د دې باغیانو مقابل کې، یعنې عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر دا خلک ښودل چې دا باغیان دي، نو ته ولې په دې جنګ کې برخه نه اخلې؟ فما یمنعک ان تخرج، ته ولې نه وځې؟ وایي هغه ورته وویل چې یمنعنی ان الله حرم دم اخي، زما دپاره معنی دا خبره ده چې الله د مسلمان ورور وینه حرامه کړې ده زما دپاره. وایي هغه ورته وویل چې آیا ته نه پوهېږې چې الله دا خبره کړې ده وقاتلوهم حتی لا تکونه فتنه، تاسې ورسره وجنګېږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نه شي. نو دا خو هم فتنه ده چې هغوی بغاوت کړی دی،
نو عبدالله ابن عمر ورته وویل چې قاتلنا حتی لم تكن فتنه وكان الدين لله، موږ تر هغه پورې قتال وکړ تر څو چې فتنه ختمه شوه او دین د الله تعالی شو. وانتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنه، او تاسې غواړئ چې تاسې وجنګېږئ دې لپاره چې تاسې فتنه پیدا کړئ. دغه د مسلمانانو منځ کې مسلمان جنګي دا فتنه ده، د مسلمان وژل. او یو روایت کې راغلی چې دا ورته ویلې که زه په دې آیت کې خطا شم د دې آیت په هغې کې لکه ته چې کوم آیت ماته وایې او جنګ ونه کړم، نو دا دونه مشکله خبره نه ده، دا ماته ډېره خوښه ده من ان اغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى فيه، چې زه په دې بل آیت کې خطا شم چې دې بل آیت باره کې الله مانه بیا پوښتنه وکړي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، چې الله تعالی د مؤمن د قتل باره کې سخت وعید ذکر کړی دی او حدیث کې هم ډېر سخت وعید راغلی دی. قرآن کې الله فرمایي چې چا مؤمن په قصد باندې وواژه د ده جزا جهنم ده خالدا فيها، همیشه به په جهنم کې. یعنې اصل مناسب جزا یې دقه ده. دا جدا خبره ده چې الله تعالی به چې یو څوک په قتل باندې کافر کېږي نه بالاخره به یعنې په ډېر وخت به جهنم کې پاتې کېږي، بیا به بالاخره جنت ته راځي. خو اصل مناسب جزا د یو چا دپاره چې مؤمن قتل کې دقه جزا یې ده چې همیشه به په جهنم کې وغضب الله علیه، د الله غضب ورباندې دی، د الله لعنت ورباندې دی او لوی عذاب ورته دی. نو که سبا د دې آیت باره کې الله مانه پوښتنه کوي زه به الله ته څه جواب وایم؟ او د الله رسول وایي کل ذنب عسى الله ان یغفره، هره ګناه کیدای شي چې الله تعالی یې وبخي مګر دا چې یو سړی کافر مړ شي. او الرجل یقتل مسلما متعمدا، یا هغه څوک چې مسلمان په قصد باندې قتل کوي، نو دا ډېره خطرناکه ګناه ده. نو ځکه د جهاد باره کې الله د جهاد هغه اصول ذکر کوي. الله فرمایي قتال وکړئ تاسې الذین یقاتلونکم، هغه کسانان سره چې هغه تاسو سره قتال کوي. ولا تعتدوا، لیکن تجاوز به نه کوئ. کوم کافر چې حربي کافر نه دی دا به ته نه قتل کوي. د کافرانو زنانه، ماشومان، بوډاګان، راهبانې دا به نه قتل کوي، مسله به نه کوي. نو دا د کافرانو باره کې دی، د مسلمان به څه حالي؟ ان الله لا يحب المعتدين، یقینا الله تعالی محبت نه کوي د تجاوز کوونکو سره. یعنې الله د هغو سره بغض کوي. دا د الله نه خوښ بندګان دي څوک چې تجاوز کوي. نو ډېر کله ته یو څوک د جهاد دې لپاره کېږي چې انسان د الله ته نږدې شي، ورباندې جنت ته داخل شي. د جنت لپاره تر ټولو لنډه لاره جهاد دی. واعلموا ان الجنة تحت ظلال سيوفكم، الله رسول وایي جنت ستاسې د تورو د سورو لاندې دی. لیکن کله چې انسان پکې احتیاط ونه کړي، انسان بې احتیاطي وکړي او د جهاد په ضوابطو په اصولو باندې ځان پوه نه کړي، نو دغه شی چې دی جهاد ګڼي دا بیرته د انسان دپاره د هلاکت او د انسان د بدبختۍ سبب جوړېږي. ان الله لا يحب المعتدين، الله تعالی د تجاوز کوونکو سره مینه نه کوي، بلکې الله د هغو سره بغض کوي. بغض دا معنی چې الله به ورته جزا ورکوي. واقتلوهم حیث ثقفتموهم، الله فرمایي تاسو قتل کوي دغه کسانان چې تاسو سره جنګېږي. حیث ثقفتموهم، په هر ځای کې چې تاسو په دوی باندې برلاسي شوئ، یا په هر ځای کې چې تاسو دوی بیا موندل. واخرجوهم من حیث اخرجوکم، او تاسې دوی وباسئ من حیث اخرجوکم، د هغه ځای نه چې تاسو ویستلي یاستئ د مکې مکرمې نه. لکه مسلمانان چې د مکې نه ایستلي دي، هجرت ته مجبوره کړي دي، نو تاسې مکه د دوی نه بیرته فتح کړئ، جهاد وکړئ د دوی مقابل کې او د خپل وطن ځینې بیرته ونیسئ. په دې آیت کې د جهاد یو مقصد الله ذکر کړی دی. د جهاد مقاصد په قرآن کې الله تعالی مختلف مقاصد ذکر کړي. یو خو د جهاد لوی مقصد فی سبیل الله، د الله د په لاره کې قتال وکړئ. د الله په لاره کې دا معنی چې د الله د کلمې د اوچتوالي دپاره لتكون کلمة الله هي العلیا، دې لپاره چې د الله تعالی کلمه فقط د الله کلمه اوچته شي، یوازې د الله نظام په دې ټوله ځمکه باندې حاکم شي او دا نور نظامونه ټول ختم شي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، چې فتنه ختمه شي. فتنه یو معنی دا ده چې د کوم نظامونه چې د الله نه بغیر د بل چا نظامونه دي دا ختم شي او ټول نظام یوازې د الله تعالی شي. یو خدا مقصد دی. بل د جهاد مقصد چې الله ذکر کړی دی، د مسلمانانو کوم وطنونه چې کافران نیولي دي، نو د هغو بیرته نیول، لکه دلته الله فرمایي واخرجوهم من حیث اخرجوکم، او تاسې دوی وباسئ د هغه ځای نه چې تاسې ایستلي یاستئ. بل د فساد د ختمولو دپاره الله فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، که الله تعالی بعضې انسانان په بعضې انسانانو باندې نه دفع کولی
که الله کافران په مسلمانانو مؤمنانو باندې نه دفع کولی، که جهاد نه وای لفسدت الارض، نو دا ځمکه کې به فساد قایم خور شوی وای، د فساد د ازالې دپاره. او په کوم ځای کې چې د الله بندګي کېږي، د الله تعالی د بندګۍ مراکز د کفارو د تسلط نه آزادول، لکه سورة حج کې الله دا خبره ذکر کړې، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. هلته الله دا خبره ذکر کړې چې د کوم ځای کې چې د الله بندګي کېږي، د هغه د الله د بندګۍ ځایونه د هغو د حفاظت لپاره تاسو جهاد وکړئ. او بل الله د جهاد مقصد ذکر کړی دی، د مستضعفو او د مظلومو مسلمانانو د نجات لپاره تاسو جهاد وکړئ. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. تاسو ولې قتال نه کوئ د الله په لاره کې د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره؟ والمستضعفين من الرجال والنساء، او دپاره د خلاصولو د هغه کمزورو مسلمانانو چې هغه نارینه و زنانه و ماشومان دي، چې تاسو هغه د کافرانو د تعذیبونو نه خلاص کړئ. والفتنة اشد من القتل. والفتنة، او هغه فتنه، اوس که څوک دا وایي صحابه کرامو دوی چې کله د عمرې په نیت باندې روان شو، نو دا د عزت میاشتې وې، عزت میاشت وه، د ذوالقعده میاشت وه، اول ته حرم و. نو دوی سره دا سوال و چې که دوی موږ باندې حمله وکړه، نو که موږ د دوی په مقابل کې قتال کوو، خپله دفاع کوو، نو دلته خو به د عزت د میاشتو او د حرم هغه حرمت پایمالیږي. نو الله فرمایي چې والفتنة اشد من القتل. او دغه فتنه او بل د جهادونو کې خو اکثر خامخا مرګونه پکې کېږي، مسلمانان هم پکې وژل کېږي، کافران هم پکې وژل کېږي. نو الله فرمایي چې والفتنة، دغه کومه فتنه چې د هغې د ازالې دپاره جهاد کېږي، چې هغه شرک دی، کفر دی، غلبه د کفر ده. او بل فتنه معنا مسلمانان د خپل دین نه اړول دي، چې کافران د دې خبرې کوشش کوي مسلمانان تعذیبوي، شکنجې ورکوي، بندیان کوي او د خپل دین نه اړوي. نو دا خبره اشد من القتل، دا ډېره سخته ده، ډېر لوی عظیم جرم دی. من القتل، د وژلو نه. که مسلمانان وژل کېږي خو شهیدان کېږي، که کافران وژل کېږي نو دا قتل دومره سخته خبره نه ده. د دې نه سخته خبره دا کفر دی، دا شرک دی، او دا غلبه د کافرانو ده، دا د مسلمانانو د خپل دین نه اړول، دا سخته خبره ده. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. اوس الله تعالی د قتال دپاره بل ادب ذکر کوي. مخکې یو ادب ذکر شو، ولا تعتدو، تجاوز به نه کوئ، ماشومان، بوډاګان، ښځې، راهبان، دا به نه قتل کوئ. اوس الله بل یو ادب ذکر کوي د قتال دپاره، چې تاسې به د مسجد حرام د حرمت خیال ساتئ. په مسجد حرام کې به تاسې د قتال ابتدا نه کوئ. او دا تقریبا د ټولو جماعتونو حکم دی. د الله تعالی څومره جماعتونه چې دي، څونه د الله د بندګۍ ځایونه چې دي، هلته قتال ناروا دی. هلته که ته دښمن پیدا هم کړي، ته په هغه باندې حمله نشي کولی تر څو چې تا باندې د هغه ځای نه حمله ونه کړي. لکه دلته الله فرمایي که مسجد حرام نه تاسې باندې حمله کوي، په حرم کې تاسې باندې حمله کوي، بیا تاسې خپله دفاع کولی شئ. تر څو په تاسې باندې حمله نه ده کړې، نو د الله تعالی د کورونو، د الله د جماعتونو، او خصوصا د مسجد حرام د دې د حرمت خیال به تاسو ساتئ. ولا تقاتلوهم، او تاسې قتال مه کوئ د دوی سره، یعنې تاسې ابتدا د قتال مه کوئ د دې کافرانو سره. عند المسجد الحرام، په خوا د مسجد حرام کې، یعنې په حرم کې. حتی یقاتلوکم فیه، تر دې پورې چې قتال وکړي دوی ستاسو سره فیه، په دې مسجد حرام کې، تر څو چې دوی تاسې باندې حمله نه ده کړې، ابتدا د قتال نه ده کړې، تاسې ورباندې حمله نشئ کولی. البته که دوی قتال شروع کړه، تاسې بیا خپله دفاع کولی شئ. که د جومات نه څوک تا باندې ډز کوي، نو ته کولی شي خپله دفاع وکړي. دې نه بغیر د جوماتونو حرمت، خصوصا د مسجد حرام د دې حرمت، دا به مسلمان په نظر کې نیسي. فإن قاتلوکم فاقتلوا، فإن قاتلوکم، نو که دوی تاسو سره قتال وکړه، یعنې ابتدا د قتال یې وکړه، فاقتلوهم، نو تاسې دوی قتل کړئ، تاسې خپله دفاع کوی شئ. کذلک جزاء الکافرین، همدقسې ده جزا د کافرانو چې هغه باید قتل شي، کوم کسانان چې تاسو سره قتال کوي. فإن انتهوا فلا فإن الله غفور رحیم. فإن انتهوا، دلته الله تعالی د توبې ترغیب ورکوي. فإن انتهوا، که دوی منع شول ستاسو د قتال نه او د خپل کفر نه، بیا تاسې هم د دوی نه منع شئ، تاسو دوی باندې غرض مه کوئ. فإن الله غفور رحیم،
یقینا الله تعالی غفور ډېر زیات بخښونکی دی، رحیم ډېر زیات مهربانه دی. که سل کاله چا په کفر کې تېر کړي دي او د اسلام کلمه ووایي، نو هغه د سلو کالو ټول ګناهونه ورته الله تعالی معاف کوي. چې کوم کفر یې کړی دی، شرک یې کړی، ګناهونه یې کړي، هغه ټول ورته الله تعالی معاف کوي. الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام د اسلام نه مخکې چې څومره ګناهونه چا کړي دي هغه ټول ګناهونه دا ختموي. دلته مخکې دغه فإن قاتلوکم فاقتلوهم په مسجد حرام کې په جومات کې الله تعالی د قتال نه منع وفرمایله. بعضې کسان وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابن خطل باره کې دا خبره کړې وه. که څو کسانو باره کې دا خبره کړې وه د فتح د مکې په ورځ باندې چې دا فلانی و فلانی دا کسان قتل کوي، بیا په هغو کې یو کس ابن خطل و. ابن خطل باره کې دا خبره کړې وه که د کعبې د غلاف پورې ځان هم ځوړند کي بیا هم تاسې قتل کوي. نو دې نه معلومیږي چې په جومات کې قتل دا پروا نه کوي. نو د دې خبرې جواب دا دی چې دا د الله د پیغمبر خصوصیت وه. حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د صحیحین بخاري و مسلم حدیث دی، ان هذا البلد حرمه الله یوم خلق السماوات والارض. دغه ښار الله دته عزت ورکړی دی هغې ورځې نه چې الله تعالی اسمانونه او ځمکې پیدا کړي. دا د قیامته پورې د الله په دې حرمت باندې حرام دی، څوک په دې کې جنګ نشي کولی. او فرمایلي چې ولم یحل لی الا ساعة من نهار، ما ته صرف د ورځې په یو ساعت کې الله تعالی دلته جنګ حلال کړی و. وانها ساعتي هذه حرام، او دا ځای چې د مکه مکرمه دا زما په دغه ساعت کې دا اوس خبرې کوم په دې وخت کې حرام دی، تر قیامته پورې به حرامي. څوک یې ونه نشي خطه کولی، ګیا یې نشي خطه کولی، ښکار پکې نشي کولی، ډېر شیان یې وښوده. بیا دا خبره د الله رسول وکړه، فإن احد ترخص بقتال رسول الله، که څوک د په دې استدلال کوي چې د الله پیغمبر هلته قتال کړی دی، کسان یې وژلي دي، فقولو تاسې ورته ووایئ ان الله اذن لرسوله ولم یأذن لکم، الله خپل پیغمبر ته اذن کړی و، تاسې ته خو اذن نه دی کړی. هغه هم الله خپل پیغمبر ته صرف یو ساعت لپاره اذن کړی و. دغه نه اخواته د الله پیغمبر وویل چې قیامت پورې به دا حرامه وي. نو دا د ټولو جوماتونو حکم دقه دی. جوماتونه د امن ځایونه دي. د الله پیغمبر په هغه ورځ باندې وویل چې من دخل المسجد فهو آمن، څوک چې جومات ته داخل شو هغه په امن دی. من اغلق بابه فهو آمن، من دخل دار ابي سفیان فهو آمن. نو مهمه خبره دا ده چې جوماتونه چې د ټولو په سر کې مسجد حرام دی، دا د امن ځای دی، په دې کې به څوک چا باندې غرض نه کوي. فإن انتهوا، که چېرته منع شول دا کافران ستاسې د قتال نه او د کفر نه، فإن الله غفور رحیم، نو یقینا الله تعالی ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، په دې آیت کې الله تعالی د قتال مقصد ذکر کوي او د قتال غایه ذکر کوي. تر کومه وخته پورې تاسې قتال وکړئ او د څه لپاره یې وکړئ، دا خبره الله ذکر کوي. وقاتلوهم، او تاسو قتال وکړئ د دې کافرانو سره، حتى لا تكون فتنة، حتى یا غایه ده یا حتى تعلیلي ده، که حتى غایه دپاره شي معنا پیدا شي. وقاتلوهم، او تاسې وجنګېږئ د دې کافرانو سره، حتی تر هغه پورې تاسې وجنګېږئ، لا تكون فتنة، چې پاتې نشي فتنه، چې فتنه بالکل ختمه شي. ويكون الدين لله، او شي دین یوازې د الله تعالی دپاره. فتنه معنا شرک ختم شي، کفر ختم شي، د مسلمانانو تعذیبول او شکنجه کول او په زوره د هغو د خپل دین نه اړول دا ختم شي، او دین یوازې د الله تعالی شي، په ټوله دنیا باندې یوازې د الله تعالی نظام حاکم شي. دا مقصد دی. نو دا خو تر قیامته پورې به شرک خامخا وي، تر قیامته پورې شرک نه ختمېږي، شرک به هم توحید به هم وي. او لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، حدیث کې راغلی چې قیامت نه قایمېږي مګر په هغه شریرو انسانانو باندې، مشرکانو باندې، مؤمنانو باندې قیامت نه قایمېږي. آخر کې به یوازې مشرکان پاتې شي. نو دې نه معلومېږي چې تر قیامته پورې جهاد او قتال دا د الله فریضه ده. او بل د حتی دا تعلیلي هم کیدای شي، حتی د دې دپاره تاسې وجنګېږئ، لا تكون فتنة، چې فتنه پاتې نشي. ويكون الدين لله، او شي دین یوازې د الله تعالی دپاره. په سورة انفال کې فرمایي ويكون الدين كله لله، چې دین ټول د الله تعالی شي، یوازې د الله نظام په دې ځمکه باندې حاکم شي. فإن انتهوا، بیا هم الله فرمایي که دا کافران منع شول
ستاسې د جنګ نه او د خپل کفر نه او د مسلمانانو د اړولو نه چې مسلمانان د الله د لارې نه بند کړي، چې د الله مخلوق د الله د لارې نه بند کړي. که د دې نه قتل شو بیا تاسې د دوی د قتال نه لاس واخلئ. فلا عدوان الا على الظالمین، ځکه چې نشته تجاوز مګر په ظالمانو باندې، په هغه کسانو باندې چې کافران دي، مشرکان دي، او هغه کسانان چې هغه د الله د لارې نه خلق بندوي، مؤمنان تعذیبوي، شکنجه کوي او کوشش کوي چې د دین نه واړوي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. په دې آیت کې الله تعالی هغه موضوع ته اشاره کوي چې په شپږم کال د هجرت باندې د ذوالقعدې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره د عمرې په نیت باندې روان شو. تقریبا 1400 صحابه ورسره وو، او دا په ټول باندې فرض و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لاړ شي. نو کله چې د حدیبیې مقام ته ورسېده، مشرکانو منع کړه، مشرکانو اجازه ورنکړه چې مکې ته داخل شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه لېږلی و مکې ته چې مشرکانو سره خبرې وکړي. د عثمان رضی الله عنه باره کې دا اوازه راغله چې هغه یې شهید کړی دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره د هغو نه بیعت واخیسته چې موږ به د کفارو مقابل کې جنګیږو، او هغه بیعت ته بیعت رضوان وایي چې په سورة فتح کې الله ذکر کړی دی. لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. یقینا الله تعالی راضي شوی دی د مؤمنانو نه کله چې د ونې د لاندې تا سره بیعت کوو. بیا وروسته دا خبره ثابته شوه چې عثمان رضی الله عنه هغو نه دی شهید کړی. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرکانو سره یو صلح وکړه. نو په دې صلح کې بس دا خبره بیا وشوه چې څه کاله به تاسې عمره نه کوئ. ډېرې خبرې پکې وې، یو مهمه خبره پکې دا وه چې د آیت سره تعلق دی چې تاسې به څه کاله عمره نه کوئ، تاسې به راتلونکي کال ته په همدې میاشت کې عمرې ته راځئ. راتلونکي کال ته چې کله مسلمانان د عمرې دپاره روان شو، نو د صحابه کرامو سره دا تشویش و که موږ لاړ شو د عمرې دپاره، نو که مشرکان په موږ باندې حمله وکړي، نو دا خو د اشهر حرم د عزت میاشت ده. 4 میاشتې دا په کال کې د عزت میاشتې دي، ذوالقعده او ذوالحجه او محرم او رجب، چې دې میاشتو کې الله قتال او جنگ حرام کړی دی. ابتدا د قتال الله په دې کې حرام کړی ده. نو که موږ په دې باندې کفار حمله وکړي، نو دا خو د عزت میاشت ده، په دې کې خو الله موږ باندې قتال حرام کړی دی. نو موږ به داسې وي لکه زموږ لاس په پښې چې چا ورته تړلي، خپل ځان به دفاع نشو کولی. نو الله فرمایي چې نه، تاسې خپله دفاع کولی شئ. ابتدا د قتال په دې میاشتو کې حرامه ده، په مسجد حرام کې او په اشهر حرمو کې ابتدا د قتال حرامه ده. که تاسې باندې چا جنگ شروع کړ، نو تاسې د خپل ځان دفاع کولی شئ. الشهر الحرام بالشهر الحرام، میاشت د عزت، بالشهر الحرام د میاشت د عزت په مقابل کې ده. هغه میاشت د عزت چې تاسې په دې کې د عمره کوئ چې دا د 9 کال میاشت ده، د ذوالقعدې میاشت ده. بالشهر الحرام دا په مقابل د هغه میاشت د عزت کې ده چې هغه تیر کالې ستاسې نه په دې کې عمره پاتې شوله. یو مقصد خو دا ده چې د دې والحرمات قصاص، او عزتونه برابر دي. لکه هغه میاشت چې الله ورته عزت ورکړی و 8 کال کې، نو په 9 کال کې مقه میاشت ده، همغه عزت دی، نو دې کې څه مشکل نشته دی. بل مقصد دا دی که چېرته دوی په تاسې باندې تعرض وکړه، د عزت د میاشتې حرمت یې پایمال کړه، نو تاسې کولی شئ چې بالمثل معامله ورسره وکړئ. والحرمات قصاص، او دا عامه جمله ده چې او عزتونه چې دي قصاص دا برابر دي او بدلی والا دي. څومره حرمات هغه شي ته ویل کېږي چې د هغه بې عزتي حرامه وي، په هغه باندې تجاوز حرام وي. لکه د مؤمن مال دا حرمت دی، ځان حرمت دی، عزت حرمت دی. الله رسول فرمایي چې ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام كحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. ستاسې وینې، ستاسې مالونه، ستاسې عزتونه یو بل باندې حرام دي. تاسې یو بل باندې، یو بل په وینه باندې، یو بل په مال باندې، یو بل په عزت باندې تجاوز نشي کولی. دې ته حرمات وایي. نو هر هغه شی چې الله تعالی د هغې په هغه باندې تجاوز حرام کړي، دې ته حرمت وایي. لکه د عزت میاشتو کې چې قتال حرام دی، مسجد حرام کې قتال حرام دی، دا ټول حرمتونه دي. خو لیکن دا بدلی والا دي. بدلی والا په دې معنی که تاسې باندې څوک تعرض کوي، نو تاسې بالمثل معامله ورسره کولی شئ.
یو څوک تا باندې د یو چا وینه حرامه ده، لیکن که هغه په تا باندې حمله کوي، تا وژني، نو د هغه د وینې حرمت ختمیږي. والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم، نو هغه څوک چې تجاوز یې وکړي په تاسو باندې، فاعتدوا علیه، نو تاسې تجاوز وکړئ په هغه باندې، بمثل ما اعتدى علیکم، په شان د هغه چې تجاوز یې کړی په تاسو باندې. ستاسې خو تجاوز نه دی، دې ته مشاکلتن تجاوز ویل شوی دی، سره دې نه دا خو تجاوز نه دی، دا خو خپل انتقام اخیستل دي. فاعتدوا علیه، نو تاسې تجاوز وکړئ په هغه باندې، بمثل یعنې خپله بدله واخلئ، بمثل ما اعتدى علیکم، هغه چې تجاوز یې کړی په تاسو باندې. واتقوا الله، او ویرېږئ د الله تعالی نه. واعلموا، او تاسو پوه شئ، ان الله مع المتقین، چې یقینا الله تعالی سره د متقیانو نه دی، یعنې الله د تقوا کوونکو ملګری دی. الله د هغو سره مرسته کوي، د هغو تایید کوي، د هغو سره الله د خپلې دوستۍ اعلان کوي. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. په دې آیت کې الله تعالی د الله تعالی په لاره کې د انفاق امر کوي، ځکه جهاد د انفاق نه بغیر نه کیږي. د جهاد لپاره وسایل پکار دي، اسباب پکار دي، او دا د خرچې نه بغیر نه کیږي. نو ځکه الله تعالی د جهاد په لاره کې د انفاق امر کوي چې تاسې په جهاد کې مال مصرف کړئ. وانفقوا، او تاسو خرچ وکړئ، مصرف وکړئ، انفاق وکړئ، فی سبیل الله، په لاره د الله تعالی کې، د جهاد په لاره کې، او د الله تعالی په هر طاعت کې تاسې مال ولګوئ. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، او تاسو مه غورځوئ خپل ځانونه بأیدیکم په خپلو لاسونو باندې الی التهلکة، ځای د هلاکت ته، ځای د هلاکت ته تاسې ځانونه مه غورځوئ. دا د مفسرینو لیکلي دي، یو کس د دښمن په قسطنطنیه کې یو کس د دښمن په صف باندې حمله وکړه، یو مهاجر صحابي، مهاجرین یو کس د دښمن په صف باندې حمله وکړه. نو په دې کې یو چا وویل چې القى بيده الى التهلکة، ځان هلاکت ته وغورځو. نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه ویلي، موږ د دې آیت په معنا باندې ښه پوهېږو ستاسو نه، دا آیت زموږ باره کې نازل شوی دی. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحبت او ملګرتیا وکړه، او په جهادونو کې مو سره برخه واخیستله. کله چې اسلام خور شو، اسلام ته الله غلبه ورکړه، موږ په خپل ځان سره دا خبره وکړه چې اوس مسلمانان زیات شو، اسلام الله غالبه کړ، نو که موږ د خپلو پټیو باندې ځان مصروفه کړو، تجارتونو باندې ځان مصروفه کړو، خپل کاروبار وکړو، نو په دې باره کې الله د آیت راولېږه چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، او تاسې مه غورځوئ خپل ځانونه په خپلو لاسونو باندې هلاکت ته، یعنې د جهاد په پرېښودلو باندې تاسې ځان مه هلاکوئ، ځکه چې کله تاسې جهاد پرېږدئ، دښمن به تاسې باندې غالبه شي او ستاسې هر څه به تباه او برباد کړي. دغه د جهاد پرېښودل د الله په لاره کې، بل د الله په لاره کې د انفاق پرېښودل، د الله په لاره کې انفاق نه کول، همیشه دپاره پیسې ګټل او پیسو ذخیره کول، او د الله په لاره کې د هغه نه مصرفول، دغه په لوی لاس باندې ځان هلاکت ته غورځول دي. یا په عموم د آیت کې دا هم داخلیږي، یو سړی بې ضرورته داسې یو ځای ته ځان اچوي چې هلته د ده هلاکت، یعنې غالبا دی په دې کې هلاکېږي، نو د دې نه هم الله تعالی منع فرمایلې ده. په عموم د آیت کې دا معنا هم داخلیږي. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، او تاسو مه غورځوئ په خپلو لاسونو باندې ځانونه الی التهلکة، د هلاکت ځایونو ته. ولا تلقوا بأیدیکم دا بایا زایده ده، او تاسې مه غورځوئ خپل لاسونه، یعنې خپل ځانونه الی التهلکة، د هلاکت ځایونو ته. یا تاسو مه غورځوئ خپل ځانونه بأیدیکم په خپلو لاسونو باندې الی التهلکة، د هلاکت ځایونو ته. واحسنوا، او تاسې احسان وکړئ. احسان هم د الله تعالی سره د الله په بندګۍ کې احسان وکړئ، لکه حدیث کې راغلی دي چې احسان په عبادت کې دې ته وایي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، چې ته د الله بندګي او عبادت داسې وکړي لکه ته چې الله تعالی ویني، او که الله نه ویني، حد اقل دا احساس او تصور وکړه چې الله ما ویني. دارنګه د الله تعالی د بندګانو سره احسان وکړئ، معاملاتو کې احسان وکړئ، او اخلاق هم ښایسته کړئ. ان الله يحب المحسنین، یقینا الله تعالی مینه کوي د احسان کوونکو سره، یعنې الله تعالی هغو ته توفیق ورکوي، الله د هغو سره مرسته کوي، او الله عز وجل هغو ته ثواب ورکوي. وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.